دویم نمبر شرط دا د محترم چې دغو زمونږ فقهای کرامو په هغه وخت کې دا شرط لګولی چې قاضي او امام او امیر المؤمنین به مجتهد وي، دومره کلک عالم وي چې دی د قرآن او د سنت نه مسایل خپله راوباسي او په فتوا اخیستلو کې دی بل مفتی ته محتاج نه وي. خو چونکې حالاتو سره کمزوری راغي، د دې حالات سره دا شرط دومره اقله درجه دا ده چې که مجتهد نه وي، اجتهاد شرایط اوس په شا کې نشته، نو دومره لوی عالم به وي چې دی خپله هغه فتوا ورکولی شي. یعنې د وخت امیر المؤمنین به مفتي وي. څه به وي جي؟ مفتی وي. امیر المؤمنین د پاکستان شهباز شریف صاحب څه شی دی؟ مفتی دی. وایه که نه دی؟ تاسې امیر المؤمنین ګڼئ؟ ولې نه ګڼئ؟ هسې وایي د هغه مامور لاندې زندګي تېروئ او انکار نه کوئ چې په خولې او زړه کې وایي چې نه منو بیا صحیح ده، نه منئ. زموږ امیر المؤمنین شیخ الحدیث شیخ هبت الله حفظه الله تعالی ورعاه دی. هغه امیر المؤمنین شیخ الحدیث هم دی، مفتی هم دی، تهجد گزار هم دی، پرهیزګار هم دی، عالم هم دی، مجاهد هم دی، هر یو صفت پکې شته. لہذا ستاسو د پاکستان د امیر المؤمنین هغه وایي دی وایي چې کم از کم دومره لوی عالم وي چې فتوا خپله ورکولی شي. بیا درېیمه درجه دا ده چې که داسې ونو او تندر را پرېوته نو خوا کې به اهل حق مفتیان موجود وي، هر کار به د مفتیانو په نگرانۍ کې کوي. نو د هر کار به د چا په نگرانۍ کې کېږي؟ د مفتیانو په نگرانۍ کې. اوس کېږي که نه کېږي؟ دلته د مفتیانو په نگرانۍ کې په پاکستان کې اول ورځ ډمانې وګډلې دي. هم کتلی که د علماو مفتیان هم مخکې سټیج کې تشریف فرما دي. مفتیان هم څه دي؟ تشریف فرما دي چې مونږ وایو ګند ته مه ورځه، ګنده کېږي، نو دې وجې نه درته وایو. بیا دې دا وس نشته چې ته دلته پاسې او اعلان د براعت وکړي او یا یو ډمه د خپې نه ونیسي او راغوزاره کړي. دا وس نشته. ځکه درته وایم چې منډه نه کېږي دې ګنده نظام ته. دا ګنده نظام یې ختمول پکار دي. پکار دي که نه دي پکار؟ نو علما ورته ناست دي، یو عالم بیا په اسمبلی کې خپله صفایي کوي، وایي جي وایي چې کله دا ډمامې شروع شي نو ما خپله ټوپۍ داسې کېښوه، لاس مې مخ ته ونیوی. نو غوږونو کې دې څه ورکړله؟ په خبره پوه شي؟ لاس مې ته دومره کمزور ایمان دی ستا. زه خو یو ډېر کمزوری مولی یم، خو مړه ما نه خو دې څوک وکړي، زه ایمان ګورم، یا ځان وژنم یا دې وژنم. په خبره پوه شي؟ دا څنګه ایمان دی ستا؟ په دې ایمان به ته مال اسلام راولې، په دې ایمان ته د مدرسو او د مساجدو حفاظت کې، په دې ایمان ته خپل حفاظت غوږونه دې محفوظ کړه چې ستا دومره ایمان دی چې ته کرسۍ نه پاڅېدې. یو ملا وي پاڅېدم خو دروازې بندې وي. څه شی بنو؟ دروازې بندې. ماشاءالله سبحان الله. نو ته ایمان په دې ایمان ته دروازه نه شې کلاولی، نو زما د مدرسې حفاظت به څوک کوي؟ زما د مسجد حفاظت به څوک کوي؟ زما د قرآن او اسلامي نظام حفاظت به څوک کوي؟ نو د مفتیانو په نگرانۍ کې الله دې معاف وکړي. 1 ارب 10 کروڑ روپے په صرف د دغه ډمتوب پروګرام بندګي دی. څومره دي؟ 1 ارب 10 کروڑ. صحیح شو؟ دا صرف د ډمو په دغه پروګرام امیر المؤمنین هم ناست دی او سپه سالار د مجاهدینو هغه د فوج مشر هم ناست دی او علما هم ورسره ناست دي. ماشاءالله د خبره باندې پوه شي؟ الله پاک جل جلاله دې د دې نظام جرړې ختم او برباد کړي. د جرړو الله رب العزت دا نظام ورک کړي. مونږ دا نظام نه غواړو، دا نظام نه غواړو چې په کوم نظام کې عالم ته دومره وس نه رسي چې هغه د ډمامو په خلاف پاسي. خبره پوه شي؟ نو دا دونه شرط دی چې کم از کم دا به بیا د علماو په نگرانۍ کې کار کېږي. نو ته خو د دې PDM اتحاد اوس شوی دی د علماو. په کار دا وه چې ستاسو امیر المؤمنین شهباز شریف تا نه پوښتنه کړې مولانا صاحب چې زه د ډمتوب دا پروګرام کوم او کوم کو نه کوه، دا د شریعت سره موافق دی او که مخالف دی؟ دا تپوس کوي. دا شرط په دې کې شته؟